بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو هوم بایولوژي. نننی لیکچر زما د کلاس 9 د بایولوژي نه دی او چپټر نمبر 8 دی او د چپټر نوم دی نیوټریشن. نو نیوټریشن دا ټکی چې دی دا به تاسو چې دی اورېدلی هم وي، په دې به تاسو پوه هم یئ. نیوټریشن مونږ وایو غذایت ته، یعنې مونږ چې کله خوراک خورو نو په دې خوراک کې مونږ څه څیزونه داسې چې هغه په سالډ حالت کې مونږ استعمالوو، څه څیزونه داسې چې هغه مونږ د لیکوډ په حالت کې چې دی استعمالوو. نو دغه څیزونه چې دي دا موږ له غذایت راکوي او هغه غذایت چې دی هغه بیا زموږ جسم له انرژي ورکوي او د هغې د وجې نه موږ مختلف قسم کارونه چې دی هغه کوو. اوس د نیوټریشن چې دی موږ ته په څو قسمه میلاویږي او دا موږ ته په کومه طریقه باندې میلاویږي، خو اول به موږ په دې کې خبرو وکړو د پلانټس. نو اوس پلانټس چې دي نو د پلانټس په باره کې دا خبره ده چې پلانټس چې دي د الله په رحم او کرم باندې دي. د دې خبرې مطلب دا دی پلانټس چې دی دا ټول ډیپینډ زموږ سره کوي په سایل باندې او د هغې نه علاوه په ایر باندې. سایل پلس ایر، یعنې د خاورې نه دې بوټي چې دی څه میلاویږي او د هغې نه علاوه د ایر نه دې بوټي چې دی څه میلاویږي. نو زیاتره نیوټرنټس چې هغه د بوټي ته میلاویږي نو هغه د سایل نه میلاویږي، د خاورې نه میلاویږي، ځکه تر هغې وجه دا ده چې بوټی چې زموږ سره ګروت کوي دا لویږي نو دا زموږ سره په خاوره باندې له پاسه لویږي او دغې خاورې له چې دی موږ ول مختلف قسم سرې پې چې دی موږ استعمالوو، موږ چې دی دا بوټي چې دی موږ اوبه کوو، د هغې نه علاوه ډیران چې دی هغو ته موږ غورځوو. خو بیا زموږ سره که د ایر خبره راشي نو د ایر نه د پلانټ چې دی کاربن ډای اکساید میلاویږي. نو دغه شان دا کوم پلانټ چې دي د سایل نه چې کوم څیزونه اخلي نو دو په هغې باندې ډیپینډ کوي او د هغې د وجې نه چې دی دا ګروت کوي. که د دې نه علاوه مونږ د انیملز خبرو وکړو نو انیمل چې دي په هغې کې زموږ سره هیومنز هم راځي. نو دا انیمل چې دي دا زموږ سره ډیپینډ کوي په چا باندې؟ دا په پلانټس باندې ټوټلی ډیپینډ کوي، ځکه چې مونږ چې څونه مینرلز مونږ څونه نیوټریشن غذایت چې مونږ ته میلاویږي نو هغه مونږ له راځي د پلانټس نه ډایرکټلی یا چې دی انډایرکټلی. اوس پلانټ چې دي نو دې دپاره مونږ یو ټرم استعمالوو چې هغې ته ویلی کېږي آټوټراپیک. آټوټراپیک مطلب دا دی یعنې هغه لیوینګ ارګنیزم چې هغه خپل خوراک په خپله باندې تیاری چې د محتاجه نه نو هغه پلانټس ته مونږ وایو آټوټراپیک. خو هغه ځناور یا هغه لیوینګ ارګنیزم چې هغه خپل خوراک په خپله نشي تیارولی او هغه ډیپینډ کوي په بوټي باندې نو هغې ته مونږ وایو هیټروټراپیک. نو اوس دی هم مینرلز اخلي د سایل نه او مونږ چې دی مینرلز مونږ حاصلوو د دې بوټو نه. اوس هغه کم مینرلز دي چې هغه مونږ د دې بوټو نه حاصلوو یا مونږ ته د نورو څیزونو نه چې دی مونږ ته میلاویږي نو هغه مینرل چې دي هغه د ټیبل په شکل باندې دي. نو هغه تاسو د ټیبل ته وګورئ چې تاسو پې پوه شئ. د ټیبل ته تاسو وګورئ په دې کې زموږ سره 3 کالمونه دي. په دې اولني کالم کې چې دی element ورکړل دی، بیا په دې دویمي کالم کې چې دی پرنسپل فارم in which element is absorbed، یعنې په کوم شکل باندې دا element چې دی هغه ابزرب کېږي، او درېیمې کالم چې دی امپارټنټ فنکشن مطلب دا دی چې د دې element کار چې دی څه دی. نو په دې کې اولنی element چې دی نو هغه کاربن دی. خو د دې نه مخکې دا وپېژنئ چې زموږ سره څونه elements دي نو هغه زموږ چې دی موږ ډیوایډ کوو، که موږ د نیوټریشن په بنیاد باندې هغه موږ ډیوایډ کوو 2 قسمونو ته. نو یو ته مونږ وایو مایکرو نیوټرنټس، یعنې هغه الیمنټس چې هغه مونږ له نیوټرنس راکوي خو په لږ مقدار باندې راکوي، او د دې دویمې ګروپ چې دی نو هغې ته مونږ وایو میکرو نیوټرنس، یعنې هغه الیمنټس چې هغه مونږ له نیوټرنس یعنې غذایت مونږ له راکوي خو په ډېر غټ مقدار باندې مونږ له راکوي نو هغې ته مونږ میکرو نیوټرنټ وایو. نو اوس تاسو دې بک ته څه کوئ، په دې کې اولنی زموږ سره دی میکرو نیوټرنټس، او په دې میکرو نیوټرنټس کې اولنی زموږ سره کاربن دی. کاربن موږ په کوم شکل باندې الو؟ په کاربن ډای اکساید په شکل باندې. یا زموږ سره بوټي چې دي نو هغه په کوم شکل باندې الي؟ نو دا کالم چې زیات تر دی نو دا د پلانټس دپاره دی. نو پلانټ چې کله کاربن اخلي نو کاربن ډای اکساید په شکل باندې الي او دا زموږ سره ارګینیک کمپاوند چې دی هغه جوړوي. دویمې څیز دی اکسیجن. اکسیجن په کوم شکل اخلي؟ د کاربن ډای اکساید په شکل، د اکسیجن په شکل، او دا هم ارګینیک کمپاوند چې دی جوړوي. با هایدروجن دی. هایدروجن چې دی هغه د H2O په شکل باندې الي او دا هم ارګینیک کمپاوند په جوړولو کې مدد ورکوي. بیا نایټروجن دی نو دا د NO3 په شکل او د NH4 په شکل باندې، او دا څه جوړوي؟ دا امینو ایسډ جوړوي، پروټین جوړوي، نیوکلیوټاید جوړوي، نیوکلیک ایسډ، کلوروفیل او کوانزایم. امینو ایسډ هر هغه څه دی چې هغه پروټین جوړوي،
او بیا پروټین چې دی هغه په حرکت کولو کې چې دی مدد ورکوي او دغه امینو اسید چې دی نو دا چې کله راغونډ شي نو دا زموږ سره چې دی پروټین جوړوي. بیا نیوکلیوټایډز دي په نیوکلیس کې چې کوم یونټس زموږ سره یوز کیږي نو هغې ته موږ نیوکلیوټایډز وایو لکه اډنین، ګوانین، سایټوسین، تایمین. بیا نیوکلیک اسید دي مطلب د ډي ان اے او آر ان اے په جوړولو کې هیلپ ورکوي. کلوروفیل په بوټو کې چې کوم شین رنګي د هغې دپاره چې کوم سیز ریسپانسبل وي نو هغې ته موږ کلوروفیل وایو هغه جوړوي. او د هغې نه علاوه کوانزایم دې سیز ته ویل کېږي چې کله د انزایم سره یو سیز اټیچ کېږي او هغه انزایم چې دی هیلپ ورکوي د هغې په کار کولو کې چې دی هیلپ ورکوي نو هغې ته موږ کوانزایم وایو. بل زموږ سره پوټاشیم دی د دې سیمبل صرف ورکړلی کې او بیا د دې فنکشن سره انزایم جوړوي، امینو اسید جوړوي او پروټین جوړولو کې مدد ورکوي. اکټیویټر اف مین انزایم او ډېر انزایم داسې دي چې د هغې کار چې دی هغه سټارټوي اوپننګ اینډ کلوزنګ اف سټومیټا چې دی د هغې په کولولو کې د هغې بندولو کې مدد ورکوي. بیا زموږ سره کیلشیم دی او دا زموږ سره یو کوپیکټر دی او سیل پرمیبیلیټي کې هیلپ ورکوي. سیل پرمیبیلیټي مطلب دا چې سیل ته به کم سیز ننوځي او د دې سیل نه چې دی کم سیز به بهر وځي نو دې ته موږ سیل پرمیبیلیټي وایو. بل زموږ سره فاسفورس دی دا د H2PO4 په شکل باندې میلاویږي او دا های انرژي فاسفیټ کمپاوند جوړوي لکه ATP او ADP جوړوي. ATP او ADP دا سیزونه دي چې کله ریسپریشن کېږي نو د هغې مرندشي کې چې کوم سیزونه جوړېږي نو هغې ته ATP او ADP وایي. نیوکلیک اسید جوړوي. فاسفوریلیشن اف شوګر د شوګر سره چې د فاسفیټ میلاوي. سیورل اسنشل انزایم او نور انزایم چې دی هغه جوړوي لکه زموږ سره د هغې نه علاوه فاسفولیپیډ چې دی جوړوي. بیا میګنیشیم دی نو میګنیشیم چې د کلوروفیل په جوړولو کې مدد ورکوي. پارټس اف د کلوروفیل مالیکیول او کم کو انزایم ای چې دی د هغې سره چې دی هیلپ کوي او د هغې په ریاکشن په سټارټولو کې مدد ورکوي. بیا زموږ سره سلفر دی د SO4 په شکل میلاویږي. سم امینو اسید ان پروټین او دا د امینو اسید او د پروټین په شکل کې چې دی موجود دي. ښه بیا زموږ سره مایکرو نیوټرنټس دي. نو په مایکرو نیوټرنټ چې هغه زموږ جسم نه چې ضروري خو په ډېر مقدار باندې چې دی نه ضروري په کې اونلی آیرن دی نو دغه آیرن چې دی د پلانټ لپاره د کلوروفیل جوړولو کې مدد ورکوي. سایټوکرومز نور داسې کلر باډیز چې دي هغه جوړوي او نایټروجینیز چې دی هغه د نیوکلیوټایډز په جوړولو کې چې دی مدد ورکوي. بیا زموږ سره کافر دی او د اکټیویټر اف سرټن انزایم مدد ورکوي. لکه اکټیویټر اف سرټن انزایم مطلب دا دی چې انزایم چې کله خپل کار شروع کوي نو د هغې په اکټیویشن کې چې دی هیلپ ورکوي. بیا منګنیز دی نو اکټیویټر اف سرټن انزایم دا چې د انزایم ریاکشن په سټارټولو کې مدد ورکوي. بیا سوډیم دی په اوسماټیک اینډ آیونیک بیلنس په سیل کې چې کم د سیزونو مقدار یا زموږ سره اوبه یا زموږ سره بل سیز نو د هغې په مقدار په بیلنسینګ کې چې دی هیلپ ورکوي. بیا د مالیبډینم نایټروجن فکسیشن مطلب دا د ځینې بوټي داسې دي چې هغه نایټروجن اخلي د بیکټیریا په ذریعه باندې او دغه نایټروجن چې دی د دې بوټي له ورکوي او دغه بیکټیریا لږې د دغه بوټي نه خپل خوراک چې دی هغه اخلي. بیا زموږ سره بوران دی او داسې چل کوي انفلوینس کیلشیم یوټیلایزیشن او دا په بوټي کې چې کوم کیلشیم استعمالولو کوم طریقه کار دی نو په هغې کې چې دی دا هیلپ ورکوي. بیا زموږ سره دي ایلیمنټس اسینشیل ټو سم پلانټس اور ارګانیزم. نور ایلیمنټس زموږ سره داسې دي چې هغه د پلانټ لپاره او د نور ارګانیزم لپاره چې دی هغه ضروري دي. په هغې یو کوبالټ څه چل کوي ټریس از ریکوایر بای نایټروجن فکسینګ ارګانیزم. دا د هغه ارګانیزم نشاندهي کوي لکه کم ارګانیزم چې دی هغه نایټروجن فکسیشن کې چې دی هیلپ ورکوي. بیا زموږ سره زینک دی نو دا ځینې انزایم داسې دي چې د هغې په ریاکشن په سټارټولو کې چې دی دا هیلپ ورکوي. نو دا نیوټریشن باره کې چې دی یو څو خبرې وي. یعنې نیوټریشن چې دی د موږ غذایت ته وایي او د موږ چې دی طاقت راکوي. د بوټي دپاره چې دی خپل نیوټریشن ضرورت دي او د انیملز دپاره چې دي نو هغې خپل نیوټریشن چې دی ضرورت دي. صرف دا یاد ساتئ کوم نیوټرنټس چې دي نو هغه دوه قسمه دي یو مایکرو نیوټرنټس او بل زموږ سره مایکرو نیوټرنټس دي. تفصیل چې دی ما تاسو ته ووایي په دې پسې کوم نور لیکچرې چې دی انشاءالله زه به بلې ویډیو کې ورکړم. دغه نورو ملګرو سره چې دی ضرور شیر کوئ. خپل فیډبیک چې دی ماله ضرور راکوئ. میلاو وشو د بلې ویډیو سره. تھینک یو ډېره مننه.